الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سورة الفاتحة دې سورة ډېر انتهاجات فضائل دي او ډېر انتهاجات نمونه دي. اهل علم دا خبره ذکر کوي چې کثرت د نمونو دلالت په دې خبره باندې کوي چې دا مسمى ډېر معزز ده. سورة الحمد ورته ویل شي سورة الصلاة ذکر مانځه کې لوستل کېږي. کله چې سړی منځ کې او باغې کې سورة فاتحه ونلولي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فلا صلاة له منځ نه کېږي. مقصد د سورۃ سره اثبات المحامد لله عز وجل مع مراقبة الانسان. څومره حمدونه چې دی هغه ټول رب العالمین له ثابت دی او د هغې سره سره به انسان داسې بندګي کوي ګویا کې زه الله عز وجل مخامخ ګورم. حاصل به دی چې اول ایتونو کې دعوت او د هغې نه وروسته به یې درې دلایل څلور بې نتیجه او آخر کې به دعا ده او تقسیم د انسانانو دوه اقسامو له درې اقسامو له. الحمدلله ټول صفتونه د کمال الله لره دي. دې ویل شي مقصد او دعوه ولی رب العالمین چې تربیت کوونکی د مخلوقات دی. رب کې معنا تربیت ده، تربیت معنا تبلیغ شی الی کماله وقتن فوقتن، یو شی کمال رسیدل ټیم په ټیم. اسباب د پرنی پیدا کړی دی او د قشم بده کې اخره چولې دی. الرحمن الرحیم موقاس مهربان دی. رحمت الله صفت ده کوم چې دغه د شان سره مناسب تعویل به نه دی پکار. لست فرقونه علماء لیکلي الرحمن الرحیم په دنیا کې غیر مسلمانان دوړل دي او په دنیا کې فقط او فقط مسلمانانو لا. مالک یوم الدین مالک د ورځې د جزا دی. رد شفاعت قهریه دی. دوی ویل شر موږ ابو دام موږ وچ الله ویلنا. اوس نتیجه ایاک نعبد خاصه بندګي کو د بلچا بندګي نه کو، و ایاک نستعين خاصه نه کو موږ غواړو د بلچا نه غواړو. د عبادت معنی لغوي اصطلاحي او اقسام او تقدیم د عبادت په نستعين او د غي جمع هغه مخکې ویل شوی و. وس دعا اهدنا الصراط المستقيم وقام لنا غلارا. صراط المستقيم د دې مصداق توحید دی، لار د ټول انبیو مسلک د اهل سنت والجماعت او د سره په خوا کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري صحابه او روانه دل. دشمنان ډیر زیات دي، نفس دی، شیطان دی، هر ظالم دی، کافر دی، جاهل پیر دی، بيدینه مولا. صراط الذين لا رضا کسانو نعمت علیهم چې دا په نعمت کړي دي. څوک د ولني مصداق صحابه انبیاء علیهم الصلاه والسلام خیر القرون، تابعین تبع تابعین، غیر المغضوب علیهم غضب نه دي شوی او نه داخله گمراهان دي. ان لردا کسان چې په غضب شوی دي او نه لرد گمراهانو. په دې توجیه باندې مفسرینو په درې طریقې باندې رد کړي دي. په دې په اخر کې امین ویل کېږي هغه مستحب طریقه داخل د قران نه منځ کې خارج د منځ. لیکن به دې کې مسله ده چې امین په پټه باندې ویل پکار دی که په جهر. قول راځي دا چې دا جهر ویل شي ځکه د سفیان روایت ډیر کوي په نسبت سره جانب مقابل له جهر افضل او خفیه بنفس جائزي. نور د سنت طریقه دا به سړی وایي. سوره البقره ورته په دې مناسبت باندې ویلېږي فصلات القرآن او سوره البقره او سوره السلام القرآن چې بده کې رد شرب البقره دي. دا نه چې د واقع په کې ده. مقصد د سوره د اسلام تقدیمول په ټولو معناګانو سره. اول ایتونه کې اجازه ده. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم. مفسرین د ایت په تشریح کې دي ویل کې حروف مقطعات. دې په مقصد باندې رب العالمین فائدہ بل څوک نه اته به د نه دي په نه سورتونو کې کوم شي چې موږ د الله مراد دې موږ په ایمان او یقین دي. ورسره کې واسترغبه ذالک الكتاب والله دا جامع کتاب دی لا ریب فيه شک به کې نشته هدل للمتقین او د شاهد دې لپاره تقوادارو. یسرشل نمونه دی الکتاب هدن د هدایت ول اسباب دی سبب کې دا حمل راغله دی یا مبالغه یا الهدیه زو هدایتنا. ورسره کې د متقین درې صفات الذين اخرج يؤمنون بالغیب چې ایمان لري په الله باندې په حال د لیدلو کې او یقیمون الصلاه پابندی رمانځ کې او مما باز داسنه چې موږ دوی لور کړه ينفقون خرچم کوي. ایمان بالغیب لري، د غیب لري مصداقات دی الله لیدل نه ایمان په پېښه او پابندی رمانځ کوي
کم شي چې موږ ورکړې دوی لري انفقون دغه نه خرچه کوي قرطبي لیکن انفاق په ځای کې استعمالي چې کم ځای کې د سنت طریقې برابر معلولې ارد د پاغه چاول دوی مودلې مورس خیرات پکې داخلي تلین چيلا سلوکتی جوړ دی ویل شي درې صفاتونه نور او الذين اخرج يؤمنون بما انزل اليك شيء ما الذي پاس نازل کړي شوی دی قران او سنت و ما انزل من قبل واج نازل کړي شوی سره وړاندې او بالاخره په اخرت باندې هم یقینون دوی لري یقینا هغه مضبوط علم چې د انسان پر ځړ کې د نرش د غینه شګونه مکونه وسره ټول به خاتمي ما انزل من قبل القران والسنه نمخ چې څومره کتابونه دي او صاحب په ټول زموږ اساس ایمان دی به معنا مراد قران او سنت دواړه او الیک مراد صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم دلیل به دی باندې چې کله په دې مخکې کتابونو باندې تاسو ایمان راوړو په قران باندې خپل ایمان راوړی وش نتیجه واورا اولئک علی هدن داخل به هدایت من ربهم د رب د خوانه او اولئک داخل قاسم دی کامیابان علی سم د شي لګ شسواران چې پسونه سواری او هدن کې تنوین د لپاره تعظیم من ربهم کې اشاره او احتیاج صحابه کرام الله لا تعریف د مصدلح په اسم اشاره وشو دا کوم حکم شروع سره د لایق د مصدلح پر د وجه د هغه صفاتونه چې کم مخکې ذکر شو المفلحون دا منه داخلي کې په دخول اولی جنت ته معتزله دا خبره غلطه کوي چې شاګه دې کې یو ختم شو خبره شتله و جانب مقابل او مقصد پرې کې دویم جماعت ته شي کوله ان الذين يقيننا خلق فروج غیر مسلم دي سواء عليهم برابر ده پدوی باندې انذرتهم کو دلې ير ورکه وګور نه کې لا يمنون دو شرط ایمان نه لري ان اول کې ویلي اته نه کې استقلال او مقصد پرې کې رد به سیکولر نظام انذرتهم دا ټول فاعل د پاره د سواء انذارک عليهم ویل معنا طلب وګوره اجري دوی لا او انذار څه ذکر کې شو غیر مسلم دی بل دعوت کې غړ سر لري سبب او چا به د نتیجه ختم الله الله مور لګول علی قلوبهم درې پرېزونو باندې والا سمهم درې پرېستر وګونو باندې والا ابصارهم دې پرېستر وګ نشا پر دې ولهم عذاب عظیم دې خلق العذاب دې الله ویلوي ختم نسبت الله رشوي دې کوم دغه شام مناسب اسباب د علم ورته ختم کړه سمعنا مراد دې مصدری معنا مراد دې مواز او سما عظیم لوی دریم جماعت عتبه کې څنګه دا بنوالو کفر د منافقانو بس قران ول بار بار کوي یو خو دې پیژندل ګران دي بل zarar زیات دي بل د دیو جن اهل علم دا خبره ذکر کوي چې د دوی د اصلاح په خاطر الله به پریوت خرید ذکر تعبیر کوي ومن الناس وباج د خلقنا من غسو دي یقول شوي مونږ ایمان راوړې بالله فالله پرزو سنې باندې وما هم نه دي مؤمنین شرط ایمان لرونکي ایمان راوړونکي مخکې چې موږ ایمان راوړل د ایمان نه رښتا ایمان شرعي نشته د شي ذکر کړو به ټول رااله بل یخادعون الله دوکه کید الله تر ولذین ودا چې سره شي ایماندار دي دوکه دا معنی انت عبل بما امرک الله وتطلب به غیره کوم چې ستاره رب العالمین په امر کړی دا وکي او بل شور باندې طلب کی څنګه دوکه د الله سره فزامهم او د ایمان کمالدار چې الله د خپل ځان سره ذکر کی وما يخدعون داخله دوکنه کوي مگر د خپل ځانون سره وما يشرون پويږي شور نه لري بل صفه دي په قلوب اندري پرېزونه کې مرزون الله مرز دي مرز متعدد اقسام علماء لیکلي نفاق فزادهم الله فزيد دي الله را مرز دا جمله دعائيه ده یا خبريه الله دې مرز زید کی یا زید بشي زید کې او لهم عذاب د خلق العذاب د علیم درناک بما كان يكسبون په سبب د دروغ دوی علیم فاعل وسه د مصدر مبني للفاعل امام بخاری شو دا معنا کړي مؤلم او بما كانوا دا علت ما قبل د پاره شو به سببي كانوا في الناقصه مضارع باندې داخل دروغ وي همیشه بل صفته واذا قيل لهم شكر ذل ویل شي فساد مکوي في الارض اسمه کې فساد امر خروج شي عن الفائده يتعويق الناس الكتاب والسنه شرك مکوي قالوا دی وي انما نحن يقين من شيء مسلمون اسلام ولا يو الا خبردار رد الله کوي انهم يقينا دي چې هم مفسدون هم دي فساد کولندري ولكن لا يشعرون لیکن شعور نه لري بل صفت واذا قيل لهم شكر دوی ته ویلې شي اذا ما کله کله قيل مجهول صيغه چې ارچا ورته ویلې لهم لام کې اشاره ودولې د خیر د نفع په خاطر امن ایمان راوړی کما امن الناس لکه چې ایمان راوړی دي خلکو قالو دی وای نو منو منګ ایمان راوړو کما امن الصفا لکه چې راوړی کما خلانو الا خبردار انهم یقینا دوی چې کما خلان دي ولکن لا يعلمون لیکن نه پويږي صحابه له قبل نسبت کو اسه داوی کې خدا پلار نه کې طریقې پر خدا په بل تر باندې لاړو
او رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجنه ارس قربان کړ الله په رد کو ورشاد کبل و اذا لقوا الذين كلم مخامخ دا چا سره ایمان راوړې دي قالوا امننا دی وای مونږ ایمان راوړې و اذا خلو شکر الله چې لا شیطان دې خپل مشران لره قالوا دی وای چې انما معكم مسافر انما نحن یقینا مونږ چې مستاجون ټوکی کوونکیو پرون شلته ورغله چې ټوکم کولې شیطان مراد دې اکابرین او مشران الله وسر باندې رد کړي الله یساجو بما الله بده برټو کوي او یمدو موجود بګي دوی لړ په توغیان مې دې بسرګشي کې امام سرګردان یمد مسجد مجرد دواړه یو کې معنا د مهلت او بل کې معنا د زیتوالی استجزاء صفت د الله دی خو عبد الله بن مسعود فرمایي چې د مخلوق د استجزاء باندې نه ورسې آیت کې وس نور او نتیجه اولئک الذين دا اخر دي اشتروا شد اخش گمراهی بالهدى په مقابل هدایت اسره هدایتونه فطری فما ربحت بس غټونه کړې دي تجارت او ما كان مهتدين او ندي چرته سملار والا ورسېت کله اوس مثال نه بیانې آیت کې به دوه قول دي چا چې د منافقانو مثال له ورسه بلما او نو یو عملی بل اعتقادي او دیم قول د کفار مثال له ظاهر دا منه رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی مدینه منوره له مکه دعوت ورکړي د مقابله او کلاړو مدینه له الته رڼا بلګه چتاوانو کې تیاری والا مکه والا یا منافق انسان مسلمانانو په مابین کې وشيږي رڼا بلګړي د لا اله الا الله الته ژوندم تیری خو چې کله نفاق راخاره شي نو ایسه په دې وخت کې یا مرشي به تیار کې پروتي مثلهم الله دې دا صفات چره کما تر الذي بشاندا غچار استوقد نار شبل يور فلما اضاء شكرنا كذا ور ما حوله دنگر شافير ذهب الله ولا بوز بنورهم دې رړه او پری دې پتیارو کې لا يبصرون بسونو ګوري بزو همونه بل معنا زیات رڼا نه چې خط بدل کښتا او نار مونږ ویلي زکور کې دوه صفاتونه دي احراق او نور رڼا ته ختم شو او د احراق سوزول شتا یو تیار د شپې دا بل د دشت دا بل صافي تیار پیراله هم سمنا دوی کانه دی الله وبکم غنګین دی اومه وړاندې درې فهم لا ارجون شرط نو واپس کیږي د باطل نه عقل بل مثال قران چې بیانې کې الله درشه د پسرلی باران غونې منافقان پر غوګونه یګوتی ورکی فائدې زیاتره لیکن دوی په پویګی نه او کسوی بن منازل صیب باندې پسرلی باران او غیث د وچکالین ورستا او مطر عام دی او کسوی بن یا بشاند باران ولا من السماء د باران فی ظلمات البریک تیری دی وراودونه د قشان اوازونه او برقونه پړقا یجعلون دی ګرځي اصحاب او مسرونه د غوته فی اذان بغوګونو کې من السوایق تندر وجیری د مرغنا او الله محیط الله غیرون کې بالکافرین غیر مسلمون را چرته بس الله وای تلانه شی ورسېد کې وسوي چې د دلیل د قران پړق دی دوی ګری کلا یکادو نږدې د البر قلاوی دی پړق لاره چې تک دی ابصارون دوی داسترګي خطب دا منه لکه څنګه چې چرګ دانه تختې یا ټکو شرګوټه نو کله ما ادعا لهم شکر رڼا کې دوی لړه مشوپی مزل بږي کوي وای دا ازلم چې تهر کې علیم بده مې نو قام به ودرېږي ولو شاء الله کذ الله خو ولا ذهب بسمعهم ختم کړي به دې کوئی سامع او کوئی باشر ان الله یقینا الله خاصه بارشبان قدیر قدرت والا چې دنیا پیدا پکې به اسلام لراځي چې نه به پاتې دي نه بل باب دی یو داوود غیر پر دلایل یا ایها الناس چا فرق ذکر کړی چې مکی آیتونه کې یا ایها الناس او مدنی کې الذين امنوا خدا فرق غیر صحیح دی سوره بقره او د قشن نساء او حجرات کې ایها الناس تعبیر د مدنی دی مکی او مدنی فرق دار ډیر فرقونه علماء ورکړي ظاهر ده چې کوم قبل الهجرت اغا مکی دی او بعد الهجرت مدنی دی اگر کله مکی په سرزمین ولې نه قرآن عالمی کتاب دے پیرام بکرا بالتبع یا ایها الناس یا انسانانو عبدوا ربکم بندگی وکړه د خپل رب توحید باندې عبد الله ابن عباس وحید ربکم څنګه دوه شرک کو الذي هغه چې تاسو پیدا کړی او الذين هغه څوک من قبلکم چې تاسو نه وړاندې لعلکم در پاره چې الله نو ویریږي دوی له موږ پلارانو پیدا کړی نه ام مخلوق دی نور دلیل الذي هغه الله جعل لكم الارض فراشا ګرځولې تاسو لپاره د ازمکه همواره فرش کونړ کې غوغرونه دي نورستان بدخشان کې جواب داري چې هغه تعبیر اسمه کې دي او السماء اسمان ګرځول بنا انشتا وانزل بير اور ولید من السماء دبرنا ما نوب من السماء ماره پر پټول اطراف باران دي ما ان کیرا په دمه مرضی او فاخرج الله رسل به بدیبان من الثمرات میوه رزق لكم ساز خوراک د فار فلا تجعلوا عقد مساجد الله سره د شرکا او انتم تعلمون تاسو په درشه الله شریک نشه تاسو اهل علم انداد جمع المخالف المشابه نو دغه کته غن خپل معبود شربینی معنا کړي شرکا وانتم تعلمون دوه معنا غاندي تاسو اهل علم دي یا وانتم تعلمون بان لا ند له
ورسد کو چنه د قران بارکی و ان کنتم فی ریب کچرته بشک ممان دا شان مما چې موږ نازل کړل له عبدنا پر خپل بنده رسول الله صلی الله علیه وسلم القران فاتر اور یو سورۃ بمثله بمثل سورۃ کې معنا د شرافت د ټوکړې د سورۃ البلد هی زمير اجر قران لا چې په صحت بلاغت ولري پیغمبر الله خو لیکن راځي قول قران لري شرنی میدانی او ودورو بل خپل علماء من دون الله اذا الله نشوا ان کنتم شارقین کچرته د زریشتونه خود روغجنی ورسره کې واستخفیب دی او مقصد دا چې نشه مقابله کول ایمان پر راوړی فإن لم تفعلوا كذا کار الله شرطونه کې فإن ترکتم الفعل دلته عبارت دی نو قرانو معنی ولن تفعلوا ادخال الیه هرگز به کارونه کوي او فتقوا النار التي زاو سدد وراغنا وقود عليه خشاش الناس انسانانو تیری او عدت ارګشو ان الکافرین د پاره غیر مسلمو کار مسلمانان به مرجی خو لیکن فرمایشي د لپاره تیار دی ورسره کې بشارت ذکر قرآن شولي چې دشمن له یره ورکی نو دوست به جیره او وبشر کی اول امر رسول الله صلی الله علیه وسلم ده وبشر الذين وجر ورکا غچاله ایمان راوړي او عمل الصالحات عمل کړي د قرآن او حدیث برابر عمل به مان کې داخل لري اهتمام د وجنه ورسته ویلې نیک عمل حق عمل ته ورګي چې قرآن سنت برابرۍ او ډېر لسکار چې شړیو کې بيدانه کې عمل کېږي اول صدق پزان کې پیدا کړه صدا معنا دا چې تا کې بده شي استعدادي انفاق سخا او دویمه تقوا دریم د الله او رسول په خبره یقین سلورم دعاګانی پنځم حرام نه ځان ساتي شپږم به پیدا کارونه کې ځام بندوي اوم قول شدید او اتم وړ امیدونه ساتي نهم غسباب استعمال او عمل په قبلي کې لسم د عمل ورسره جاړه ایو لسم مجاهده د لسم د خوب دا او د لسم د قران سنت درسونه کې نه صدا ان لهم جنات یقین در پر باغون اشتا تجربه یې کې من ته د غیر نهرنا جنت دې معلومیږي چې شتري او حدیث راځي قیعان نفس تخم موجود دی او حدیث کې راځي چې د تکړه شاسو اصل کاله مزل وکي دی ونی څنګه نه رالاند بینه کې تحت الاشجار او تحت القصور الله هر سوره محمد بنزل لسی بیا وایا کلمہ هر کله چې دوی ور کړی شي من هغه من ثمرت من ورزقن د پاره د خوراک قالو دی وای هذا الذي ذا فاغ چې رزقنا چې مسلمات شو من قول دنیا کې موږ توفیق را کړی شو دی او وس او اوتو دغه دا معنا د اس دی زکه ور بکړی شي دوی لړه به بده کې چې متشابه به د سره دا خبره ولې کې زکه یا متشابه د باندې ابن قیم شبلی کې د جزاء د عمل مطابق بدل را او لهم فی ادوره بار پای کې به بیان دي سبا کړی شي او فی خالدون دی پای کې همیشه ورسید کې وسبل جواب د سوال لې مشکین ویل خاص کر منافقانو چې الله حیا نور چې دا مثال راوړو يهودي ویلي الله وی جنا او دوی حیا ویل زکه غټه کې الله راوړو حیا د الله صفت د ایجابي ام سلبي د مخلوق حیا جدا د الله جدا حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو حیا پیژنئ صحابه او ظاهری معنا واخص وینا چې موږ دا حیا پیغمبر ویل نه دا معنا ده حفاظت د سر او هغه څه وعا چې کوم د سر راجمه کړی دي حفاظت د خېټي او دا چې کوم شي مشتمل ده حرام باندې خوري او د قشا مرګ یاد ولا د ایسرا د دنیا زائد کېدل او ټول توجه آخرت لاړه ولا ان الله یقینا الله حیا نه کوي یاد روا چې بیان کې مطلب ما مثال د ماشي یا د فاسد هغه په حقارت کې په جسم کې وشي پیدا وره فاما الذين بصاغ انسان چې مان راوړي فيعلمون غوي پويږي یقینا د مطابق د مسل سره د دوی ربنا واما الذين اخلق كفروا چې غیر مسلم دي فيقولون بوي چې ماذا اراد الله بهذا مثلا كم شاء الله اراده کې بری مثال يذل الله گمراه کې بده باندې چې توحید کې بده باندې چې تولا الله نه گمراه کې بده مگر به دین کثیر جانبانو کې ذکر کې واقعي ذکر کړل دم چې دی واغم چې دی د فاسقانو څلور صفاتونه الذين خلدين ينقضون شماتي لوزن الله من بعد ميثاق ورسل مضبوط والدنا ويقطعون بكټ کې ما سامر الله بيان يوصل چې الله امر کړی دی په یوالي ويفسدون فساد کې په الارض پر اسمه کې په کفر او شرک اولئک داخل چې هم الخاسرون هم دي تاوانيان دي ما امر الله امر ټول دین دي چې رحمي خپل ولي ورسات کې وس بیان د نعمت او دوی قسم ته زجر ور کوي د الله بندگان ولې د الله د نعمت شکر نو باسي تکفرون کې تشركون معنا ده او انکار معنا هم ده کیف تکفرون بالله څنګه انکار کوي د الله وکنتم حال لا شوي مړ فاحيكم الله ژوند کړي ثم يميتكم بیا مړ کې بیا ژوند کې ثم الیه ترجمه به باغل ورګرځولې چې په دې حساب کتاب مجور شیخ ور کو خوخه منی کنه منی نور عقل دلیل هو الذي الله عزاد خلق لكم شي پیدا کړی تاسو پارڅ چې زموږ کې جميعان ټول ثم استوى الله قص کړی له سماي د بر اسمان لا فسواهن نو برابر کړ سبع سماوات او اسمان او هو بكل شيء عليم هغه پار شي باندې پوهه دی زمکه مودي عبارت النصر نشه اشاره النصر به الارض جنس معنا پکې ده او دویم حدیث کې تشریح چې بل زمکه دلان دغه توقیب الله غاړه کې درواچ وی
دسمه قسمن نور سوز د جانشین خبره د خلیفہ وایذ قال ربک فاتم شساربی الملائکه لرا انی جاعل یقینا زبدا کون کم دسمه کی خلیفہ یو جانشین لا د پاره تنفیذ احکام میرا خلیفہ اطلاق انسان مالکی کني کی سورہ سواد کې برش قالو دی ویل اتجر فی ایت بغیر ځای بده کې مناغت سوګه چې فساد بګې بده کې وایس په کو دماو ته وی بوینه دغه خبره کوم څه نه وکړه جاهل ټکی نه معلومه کړه وی خلیفہ نه دغه الله ورته اطلاع ورکړه ویل ورسره قیاس نه او دا غیبت نه دی غیبت کې مقصد تحقیر دی عدل د تحقیر نه دی ونحن حال من چې تسبیح بیان او سره د حمد نستا ونقدس من نعظم مستعظم بیانو دم تسکینه ذکر حقیقت د حال بیانې او قال وی ویل ان علم شو پیغام پاسش تاسو به نه پويږئ ورسره آدم علیه السلام او چتواله مقصد په دې کې انعامات دي په آدم علیه السلام او دغه په بچو شکریا پکار دا شکر معنا توحید وعلم تعلیم ورکه آدم علیه السلام الله اسماء كلها ټولونه منو آدم علیه السلام نبی مکلف و د لیل د نبوت کې الاسماء مع المسميات خود مخلوق تعلیم غنینا ذکر مخلوق کی په علم کې افاده او استفاده ای ثم عرضهم به پیش کړه ملائکه په ملائکه باندې فقال ورته ویل چې ان بهونی اطلاع را کړه مال رب اسماء اولای په نومونو دي شانو ان کوم صالحین کته شر درېشنی وای جواب د سوال به څنګه چلو شو اجازه ملائکه قالو دی ویل سبحانك باقی تعالی لا علم لنا من علم نشا الا ما علمتنا مگر علم استعمال را کړه علم اتوین دې مراد انك یقینا انت شی العلیم الحکیم په حکمت نو علی قرطبی لیکه دلیل به دې چې ملائکه په غیب نه پويږي وز آدم علیہ السلام فوقیت قال یا آدم نوویل اللہ تعالی یا آدم انبئهم ان اطلاع ورکدو له اسماءهم فنمونو دوی باندې هغه نمونه چې کوم د خلافت سره وکړ وا فلما فسر کړه چې اطلاع ورکړه به اسماءهم دوی فنمونو باندې نو قال ویل علم اقول لكم ما تاسنوا بالان علم سبيغم غیب السماوات و پټو شنو د اسمانو د سمکی و عالم فیغم ما پات چې تاسو کار کوم چې پټوي چا خبر کړه چې دوی سره دښمنی و نه دلته کې ما تکتمون دغه تبدون سره موافقت د وجنه ویلي او یا خطاب ابلیس دی له ځکه هم په جماعت کې بدین ولو چې تاسو کوم شی پټوي ورسې ابلیس ته وایس قلنا کله چې موږ ویلې ملائکه لرا مراد ملائکه نو ملائک دي اوس ذل ادم سجده وکړه ادم علی السلام علیه کرام پس جلو سجده وکړه الا ابلیس مگر شیطان وکړه ابا انکار وکړه واستكبر او تکبر وکړه وکانه وګرځي د غیر مسلمو یا پوخانو اې دلیل به چې ملائک په غیب نه پیږي منافق دی په منځ کې دی ابلیس لیکن په بیان وو بل نعمت وقلنا يا آدم اسكن يا آدم شيئا انت وزوجك استاذنا في الجنه جنت کی او خراك من هذين رغدا فراقا حيث شئتما شرطم شوقي هو لا تقربا من شيء هذه الشجره ديونه تا كنشي ومن الظالمين د تیر وتن کو د حد نشور واوړي ونه کوم ونه الله رسول معلومه را و الله معلومه را قران سنت دغه ته نه لیکل منګم نه کو نوز ابلیس دشمنی فاضلهما فسخ يولد دوړ له شیطانانه دیونه د وجه فاخرجهما نور ابيس مما لا خمسون كان في اجداد وړ بکې او قلنا من ګل چې کته شی باج تاسو باج نور دشمنان دي ابلیس ادم علیه السلام هوا درې وړل بهبتو یا ادم او هوا باندې اطلاق بهبتو شو زکه تسنیم جمع د لغتن یا زمان الله عدون هذا ونویل په اعتبار طرف سے بعضو اولکم فی الارض استاذ زباره په اسمه کې مستقر زیاده آرام او مسیح تر وخت بیرته براسي حکمتونه به ابن قیم مفتاح دار ساده کې ذکر کړی دي چول وروته ذکر دار مجاهدی زیاده دی او د اصل له جنت کې به بنگله په عمل او عمل دلته کې ورسېد کې وزبل نعمت فذلقا بس ذکر آدم علیہ السلام درمن کلماتن کلمه کم چې سوره عرب درش کې راغلي دا نه چې لا اله الا الله لیکلو محمد رسول الله په دې عرش باندې او الله دې په خاطر باندې ما ته معاف کا او ما بچ کا ما دشي کا ما غشي علماء پروت باندې کلام کړی شغه موضوع دی فتاب علیه فصلی رحمت راتاوګه په باندې انه یقینا غشه توبه قولون کې به حد مهربان التوبه من بار توبه قبل یې طریقه توبه تاسو لخی ورسره کې قرآن بارے خبره قلنا به تونه ویلې موږ ورته شکایت شه دې جميعا ټول دی ولي ویلې چې پیسې اوس تنفيذ دی فاما كشرت راغت اصل من نسم الخوانه هدايت فمن تبع شاش تبع ذلك وكل اسم هدايت اكراما دی ویلې فلا خوف عليهم يرون بينيون بدا خلق ايقام پود د مطلوب او محبوب او فرقونه عام مفسرین کړي دي وس تخفیف والذین کفروا اخرج غیر مسلم دی وکذبوا بیااتنا تکذیب کړي څنګه د ایتونو قران نه مني معجزات نه مني یا الله قدرتنا اولئک اصحاب النار داخله وروالا هم فيها خالدون دی وای کې همیشه دي جن اوسبل خطاب کنز العمال دیم چې کېږي عمر بن الخطاب نقل لې شي خطاب بني اسرائیل دی خو لیکن مقصد منګیو یا بني اسرائیل اولاد یعقوب بني یعقوب ولې ولې یعقوب اسرائیل کې معنا د عبد الله او توحید معنا به پراته او یا ادبنا اوس ګور یاد کړئ نعمت سما الذي انعمت علیکم چې ما پتا سمانه کړي
علیکم د یو قسم ته الزام دی په دې چې ګوره شکر مال او باسي نعمت ما کړې شکر دې مال وستل شي اوس کور مانه شکر او باسي حسن بصری فرمایي چې کله د نعمت نسبت سره رب العالمین له کې دی ویل شي شکر او وفا کو اسما په لوسنو سبب وفا کوم بیا دغه ساسو په لوس باندې و ایا فرابن خاصمانه ویریږي دې مبارک رهبانیت اوسې فرحبن ورسې کې نور اوامر و امنو ایمان راوړې بما په آسان زل چې منازل کړه قران او سنت مصدقا لما تصدقون کړه کتاب معكم چې کوم ساسو سره دی معنا مراد کتاب دی دین تصدیق دا چې ویل قران برازي راغی یا قران موږ له شي باغی مان راوړي اجمالا درو ټول مضمون یو د توحید او ولا تكونوا مکیږي ولا کافرنا ولا کافر به بدی ولا نوح کافران لکه شنو مخکی او ولا کافر من بني اسرائيل یا اول کافر دا ملک سوچ سمش وکي بعد دغه نه کدرت او بیرت کوي اول فوجنا ولا تشتروا مغلب حیاتون زما باندې ثمن قليلا پیسې لګي ورته ولي حرام دي فانی دي او لګي دي و ایا خاص زمانه ویریږي چونکه زموږ مسله رهبانیت نو تقوا وسکه دا ویلي بل نه ولا تلبسوا الحق ومغړ وړوي د اسلام بالباطل يهوديت نصرانيت سره وتقدموا الحق ومپړوي د حق وانتم تعلمون تاسو علي علم مصدري معنا نور واقيموا الصلاه باندې مانځه کوي او زکات ور کوي زکات اور کو رکوع کې مار را کې اند رکوع کوونکو سره احتمال د مانځه معلوم شوه خبره غلطه راشي د بني اسرائيل مانځه کې رکوع نه وا منهاج القاصدين مغني کې لګي چې عجيب حال داده دلیل به دې باندې فرضیت بغیر د عذر نه پر خودل د جماعت نه پکاره بل زجر اتامرون الناس امر کوي خلق رب البر بنه کوي باندې وتنسون انفسكم خپل ځان نه مدي اده شری وانتم حال دا چې دا سول ولې کتاب فلا تعقلوا دمر عقل نه کار علی دی بل کو شان لوي چې محمد صلی الله علیه وسلم الله حق نبی دی الله پیرته کو چې عجیب خپل نه مانی انور خلق لوي وسوسیلا او استعینوا کوم حاصل کې بالصبر په صبر او مان زبان دی و ان یقینا د من شی کبیره ګران کار دی الا الخاشع مگر پاچا چې دې کې د الله نه یریږي ایل عجز حسنه هذا برجل الصلاه لا يدور بيدبار استعانت سرا دا څوک دی خاشعين الذين اخل يقين لانهم يقينا دوی چې ملاق ربهم ملاق مخامخ کیدون کې د خپل رب سره وانهم يقينا دوی چې له خاص غل ورګرځیدون کې د جن بل خطاب د دوی ته کې مقصد په یاد دی چې یو ځکه خطاب مشان له بل کشان الله یا بني اسرائیل یا اولاد یعقوب اوس کو یاد کې نعمت سمال لتی ان تو اج ما کړه بتا سو باندې و ان یو شم تاسو غره مکړي مې العالمین پر مخلوق نبوت مې در کړه دی بچي العالمین کې دوه قول دي یا خو هغه مخلوق شه مقام کې موجود وا وخت کې یا جنس مخلوق به فضیلت جزئی دی اوس تخفیف او تقوا یریږي یوم عذاب یوم لا تجزي نبش بيد بنشه بدله بنه خسر نشه خسر یو نفس بلنا لا تجزي بدله را نکره په شیخ نفي کې واقع تعمیم دواړو کې راغی ولا يقبل قبول من شي من هذه غنه شفاعت او ولا يقبل ولا يؤخذ واو من خسر شي غنه عدل جرمانه ولا هم نبد سرور شي کومک د شهادت بل ځکه برازي ځکه نفس مجرم دی بل ځکه غیر مجرم معتزله استب شفاعت درجات منینو نه مني موږ ټول شته دولس مراتب نه پیچره قهري بالوجاهت بالمحبت وسن اعمال و اتباعهم شمن نجات درګه تاسو من ال فرعون د فرعونانو یسمونکم رسول به تاسو سوال ادا به بد صاحبنا کوم یذبون علی الاول بابناکم ساو سامانو شندې پر خدای ساو سنانا و فی ذلکم بدی کې امتحان ساو ضرب د خوان عظیم یا به بچ کېدل کې لوی انعام دا ولی خو به ولیدو دا یا دا قشم بری سره له خپل مابین کې دا مسله دا ولا شي ان شاء الله من کې به ولک پیدا شي د حکومت به وړنګيږي دا نه چې تربیته نه اطلاع ورکړي میسا ویلي غیرت د وجنا ژوندې پر خدای دا فتنه را ځکه زنانه چې ژوندې زیاتیو سړی کمی دویم حیا اخصله دا خبره غلطه چې په حشا باندې پر خدای الله به متصل امر د جهاد کو بلاء په معنا د امتحان راځي او د قشان د نعمت ورسه کې بل نعمت و ایس برقنا پاټیم چې موږ د ټوټه کې کومل بحر پتا سو درې ابو خالد اسمی کو نیوا فانجینا کوم نجات مدر کې او غر مغان د فرعون واندم تنظرون تاسو ورته قتل انجینا ال ترغین زنا زور له غختون نجینا ویلي واندم تنظرون تاسو قتل فرعون غرد بلګریم غردي یو خدای دشمن له شګوري چې غرکیږي خوند به تعالی دویم دوی په ژوند کې د عظمت پروتو نه ایست الله ورته ختم کړل لکه چې د یو د نسوره عظمت د خلکو په ژوند کې پروت دی ایست الله دل کړو نعمت روحاني و اتباع ټیم چې موږ ادا کړل موسی سره 40 لیتن علیه السلام سل ویک شپې موسی لفظ یو سره شپږ تشکر ترغله موسی ابن عمران ابن قاحس ابن اسحر ابن لاوی ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم ابن تاروخ ابن ناخور ابن شعرو ابن ارغو ابن شعلق ابن عابر ابن فالق ابن الفخشن ابن سام ابن نوح علیه السلام مجید ویره معنا د مجرد یا قبول کړه لیتن کې معنا چې تاسو حساب کوئ نو په دې قمري میشتو به کوي او ثم تخصم الجل به تاسو نو اسله بوله هیڅ دا دراتک نو سو انتم ظالمون تاسو ظلم کوونکی شرک مو کو
به ثم عفونا عنكم بما عفوا غرساسنا من بعد ذلك ورسيده كان لعلكم در پر شکر باسي ورسو سو هدایت اسماني وحي کړي و اذا تینا پاتیم جمهور کې مسر الكتاب جنس کتاب تورات اول فرقان فرقون کې ما بین د حق او باطل دغه معجزات لعلكم در پر چې تاسو سملار والا شي هدایت پرې کړي و اذ قال موسی پاتیم چې موسی عليه السلام یې خپل قوم ته ویل یا قوم ای زما قوم انکم یقینا تاسو ظلم کړی دی په قولو ځانونو باتخاذکم العجل بن ول ساوس د اسخلال بولویت فتوبوا صوبوا سیلا بارکم ما چار چې جدا جدا اندامونه درکړي په خپل ځای کې او فقتلوا به وجه انفسکم خپل ځانونه د توبه د تکمیل توبه دی ذالکم خیر لکم دا تاسو لغوره دی عند بارکم بنی زاغزات تاسو شکر نظر کړی دی فتاب علیکم الله سانترا او سبتاسو انه یقینا هغه چې توبه قولون کې ډیر او رحیم روان روسه کې دوله زجر بيدبې باندې اته کې دوه قول دي وی ویل چې تورات احکام ګران دي موږ د الله سره خبره کو ډیره توبه بارکه چله موږ مخامخ وځي سکار وکي وایس قلنا پاتیم چې تاسو ویل یا موسی لن نؤمن لك چرته موسی تصدیق نه کو حتی نر الله جهره تر دې پر چلو ګورو عیان مخامخ یجهرون جهره فاخذتكم صاعقا ونول تاسو اندر وانتم تنظرون تاسو قتل یو بل متزریات استدلال کې چې ګویا الله دې نه شي خو دنیا کې کنه هغه دنیا کې به ګورو پیغمبر به الله دې کنه ابن حجر په مستقل کتاب لیکلی قول راځي دا چې پسلی دې نه پسترګو ثم بعثناكم الله بير او چت کړي موږ تاسو د پیغمبر په دعا من بعد ما دم شاز مر دین او رسل لعلكم در پر چې شکر وباسي دا واقعه د پر اثبات د بعد الموت داغه په دعا باندې به دې مر نو رسل دا اوس مکلف دی ګرځي مکلفه نو قول راځي دا چې نشافری رحمه الله دا خبر ذکر کړی دا چې مکلف هغه ټیم کړي چې کله به تور مثال یو مکلف نه شي کله په خپل لټدار مرګ باندې مړ او دا مرګ معجل دی بل نعمت او موږ نه لري زرا واست علیکم بدر موږ سورہ کړه علیکم الغمام بتا سبحان ریش من اوريزا وانزلنا علیکم المن والسلوى نازل موږ بتا سبحان الله وي خوګه جاوله او شیسه نریوا او سپینه ونه رزق او چلوره بلاکی سپینه زکه او چې به تور ورس کې سړې قیدی دلته عبارت دی موږ ویلي کلو خوراکوي من طیبات ما رزقناکم د مزیدارات نه چې کوم رزق درکړې موږ تاسو لا دی خلکو نیم ګرځیا ونه کړو موږ باندې ولیکن قانون فسم یسمن په خپل ځان تیرې کړې په سبب د ګناه اواز خیره کولو ورسې کې بل زجر دوی الله ویل بدی کیفیت داخل شو دوی بالعکس کارو کې وادخلوا وایس قلنا پاتیم چې موږ ویل ادخلوا داخل شې دی کړیلا فکلوا خوراکوي من هدا غنه هته تم چرته مشغو خیره غدن پر هغه او ادخلوا الباب داخل شې دروازې رسول جدن منقاد مصدر د حاکم کې راځي دروازه ټیټه زکه د شی ویلي او وقولوا به وي حته دا لفظ نغفر لكم من بکنو کو تاسو تاسو غناونو وسنزيد المحسنين زړه چې موږ به ثواب نه کانو لا زجر څنګه چل دی وکي وای منو نه الله وای فبدل الذين بس بدل کې اخر جزء نه کړه او قول وینا غیر الذي غیر دا غنه چې کوم دوی ته ویل شي یا واخذو غیر الذي نو فانزلنا بهم نازل کړه الذين فاجا جزء نه کړه ريزن ټوټه عذاب من السماء دبره بما كانوا يفسقون بسبب دوی دې کړه به دین دا رجس ابن قیم به لیکلي دي چې کله سړی په اسماني وحي کې او اسکارو کې تغییر او ترمیم کې دا نتیجه راځي ورسې کې بل نعمت او بنوي ټو خلک رااله نو استسقا دوه طریقې دي یو دا چې په خطبه ورکي او هغه معلوم یا نفس په خطبه کې دعا وکړ دا خبره غلطه ده چې د مال د لکې پوری ټوټه تړل او غیره ور چول وایس په ټیم چې طلب دوبو کې موسی عليه السلام او استسقا لقومه د خپل قوم د څخه مشر بدا کار کوي فقلنا نو ویل چې موږ ادربوا بعصا کا بری خپل امثال الحجر دا کانه کم کانه نفس کانه ماجد لري چې نمبر غدواله او شکل د غوی سر په اندازه مخ طرف مائله دلته عبارت دی ویوالو فانفجرت روان شي دغینه منو دغینه دولس چني فانفجرت انفجاز کم انفجار زیات اول کم به زیات ای ضرورت مطابق عینا دا تمیز دی نو دا په خپل مشترک لفظ څنګه تمیز د وجه قرینینا قد علم سره اوس پیدا بیان دا دولس چني ولې شوي اې د دوه خبريات سره یو کورنۍ کې اختلافي نو یا تقسیم پکار دی او یا ټول کې تقوا راشي قد علم معلومه کړه کله نه سيناريو ګرو مشربه موږ درو ویری موږ کولو خوراک او اسکل کوي من رزق الله الله د رزق موږ ګرځي په اسما کې مفسدين فسادان تعثو کې معنا دار خو تجرید دی ځکه چې کله سړی ځوانم وي کسب هم نه کوي خوراکم کوي نو چې خوراکم کوي نو جوانم دی او کسب هم نه خپل ته قرآن کېږي ورسات کې نور وایس قلتم پاتیم چې تاسو ویلې موسی لن نصبر چرته موږ صبر نه کوو به یو طعام یو وخت کې راځو چې ورته یو طعام یا نو او فتولنا دعا غړم له دربنه دی خرج لنا چې موږ لرو باسي مما ذا سنتم به الارض چې لازمه کې راټو کوي من بقلا چې سبزی نه دی او د قشان ترې دی وفوم یا وګرا وعده شاو نسته وبسلا او بیز فم کې وقول علماء کې هنتا راځي وګا نو قال غورتي زجرنا اتستبدلون الذي تاسو بدل کې اغلا شغات ډیر کم دی
بالذي بمقابل لازم چې غره دي ادنا حیثیت کم دی نشته دی ولې غره دی وو چې علماء لیکل الله را لګل دی شک پکې نشته فائدمن دی او دغه شان بدن له نمو ور کوي مفتر کوي دا نو هبته کو چې مصر نه یو کاله کته شي زی دلیل به دی باندې چې وس زمیدار ته کې اسباب د سره در باندې راځي به دې کې اختلاف د امام نووي صاحب لیکلي چې کوم یو غره شي دی زمیدار او که تجارت او که غنیمت مال چایو ذکر کړی چابل خو قرطبي لیکلي زمیدار سره که څومره خشون ولی مونږ کې بلې طریقه باندې حلال حرام به کې وګوري خو به هم دا غره پوندې شو دی وغیرہ وغیرہ بنا بر هر تقدیر فإن لكم يقينا الشمس او پارا ما سالتم چې کوم سوالم کړي دي ځکه خار کې دی اخذ عليه مذل بده بنزلته مسكنت او وقت شو بغزت الله دقانا ذلك بانهم سكدوا كفر کړو بیات الله الله فیتون ويقتلون النبيين وجلوان بیال مسلم بغیر د جرم شرعي او ذلك بما سودا بسبب د دې چې شان کړي وکانه تدون کړي او تجاوز حقوق الله حقوق العباد دوړ ختم کړو وس دعوت ترغیب شي ایمان لا ان الذين امنوا يقينا اخر شي ایمان راوړي دي والذین هادوا اسو چې يهود او نصارا دي او صحابین د سور باندې کړي معنا امانه چا چې ایمان راوړو نو دا څنګه ایمان راوړي ان الذين امنوا باللسان من امن بالقلب يمن امن بالدوام يا ان الذين امنوا اسم ده ان ده او فلهم اجر ده خبر او الذين هادوا ده مبتدا من امن ده خبر ده من امن بالله چې ایمان راوړو په الله او رسول سره باندې وعمل صالحا عملو کې قرآن او سنت برابر فلهم اجرهم ذل اجر ده عند ربهم ده رب سره ولا خوف يربم بين يوم بكيدا خلقهم ورسېت کو اوسه بني سیل زور خلق دي وینا یو کم ته چې عمل بل کما واذا اخذنا فاتیم شمو واخذ فوق له استاذنا الاحد المؤكد باليمين ورفعنا پورتم کې بر استاذنا تور غره ویلې مونږه خذوا علي ما اوساتنا کوم چې مونږه در قواتنا کوم به قوت به کوشش او اسکریات کې ما اسج فی بده کې لعلکم در فارش الله نو یریږي متقین شي وای منلو نا ثم تولیتم الله بیت سمخواړو من بعد ذلك اقرار نورسا نو ول الله برباد نکړه فلولا فضل الله علیکم فضل الله نه پتا سمانه رحمت لكم تم تاسو به من الخاسرین تاوانانو بغیر کی معمولی به تدبیر د وجنار چلاړه راځي درې کی چې اجر نشه قرطبی درې کی د کامیابی په تر باندې رانه ابن کثیر درې کی ورسره کې زجرونه هغه په ترتیب باندې چې دوی هلی جوړې د حکم شرعي د معطل کولو لپاره الله ور باندې رادو کو او ولقد علمتم الذين يقينا تاسو معلوم دي اخر چې تجاوز کړي تاسو نه دافته پورس عرفت مونږ ولې څه ذات خللو د علم او د معرفت ما بین کې فرق الذين اسو چې تجاوز کړي منکم تاسو نه په سبت ای په یوم سبت په تعظیم سبت دوی به هلی جوړولې کار د پاره بس په دې ورځ باندې الله بیان زیات راوځي شو راندل ورسره ورش تر توشي کې نمبر به وګت وچی تر دې پورې خراب وو د چوکټونو دروازو له مسره کار کوي فقلنا به منګ ویل الحمدلله کو شیخ قراتن بزوغان ذلیلان الوشر المانی کې لګي هر هغه هلا چې حکم شرعي باغ باندې معطل کیږي بس هغه ناروا ده فجعلنا هذا قريه یدا عذاب وګرځو موږ د الله عبرت لماره چاره پاره چې موجود ورسره خلکو لپاره واعظ تقوا دار ولا نکال موجوده واعظ موږ د پاره شو ورسره ایت کې وس تعرض په سوالات به بری کې اختلاف دي چې د قطر واقع مخکې وکړه بقری زائد د مخکې د بنسبت سره غیله خو دې بده کې لګي وو نو وی ته د قطر شوی دی دې سره والے هغه په وو وی یا التا نفس مراد به بعضه مراد د مړي د باز اندام په بازي نور وی قول راځي دا چې د مخکې دا وإذ قال موسى فاتيم موسى عليه السلام والقوم تويلي ان الله يأمركم الله تعالى امر کې ان تسبحوا فعلوا ذي فعلوا دغوا نو قالوا دی ویل ایت نشم پورې هو دوان ټوک ماران ټوک مون پورې کوي محزون قالوا ویل اعوذ بالله سبحانه اسم الله باندې خبر نشي شند جاهلانو دغه حکمتونه دي چې بیا پر ټوکا در باندې سوي عادتونه اعوذ بالله سره کلمه ده او ټوک کول جاهلانو کار دي نو قالوا ویل شو دعا وغړم له ربنا دي وسیله ده کنه یبین لنا چې موږ بیان کې ما هي سده عمري قالوا ولش انه يقول يقينا غفر ما ان بقره ده يغاد لا فارس سلام نه ولا بكن من وجوان من ده عوان درمنه ده بین سره کې د پرما بین کې دی ولي ویلي خچ کې دي شيخ طرف مایلی نا او ففلوا كما چې تاسو امر کې دي شي دا اوس عمل کرا ولي قالوا دی ویل دعا غړم له ربنا دی وبین لنا شمول بیان کې مالونه هرنګ سره اوس دا چون چر ده کيو غیدورانی ویلی ولا کړه خبره جوړوا قالوا ویل انه يقول يقينا غفر ما ان بقره ده يغاد سيړه فاقون فقيدن کې رنګ او خوشاله ناظرین کتون کې دي تا نو قالوا دی ویل دعا غړم له ربنا دی وبین لنا شمول بیان کې ما یک سبه سره ان البقره يقينا دا غوا تشابه علينا من غړ شو و انه موږ ان شاء الله کله غړل محتاجون مقصد در شیدون کې کدا کلمه نو ویل تر قیامت پورې بلګي نو قال غویل انه يقول
قال ویلی انه یقول یقینا فرماینا بقره ده غاده لا زلون غیر مسلله زلنه ده تثير الارض جسمه کې اړول ولا تسقل هر څونه شرط فصل خړوب کړي یسمه په خورو اړي مسلماتن جګ جوړ دا په کې نشه کسب د وجنه نو قالو دوی ویل لا نجد بالحق وزراته کې په پورا بیان بس الله دې خو ما کا دنو چې دا کار وکي ولی دې د شرم په خاطر باندې یتعنو په سوالات دا خبره غلطه ده چې قیمت ګران دی او دا کونډې د جوی غوا چې سرمن به رسول الله ډکه یاده دا ورسېد کې وسوي ګوره باندې سړي کې نو نقصانونه قتلونه کوي دنیا لپاره یا د تر د خزي لپاره یا د مال لپاره یا تر لور لپاره ولا فتنه دا زنانو د وجنه جبدو کې رااله وایس قتل دو باټیم چې دا سو وجره نه سو به اختلاف وکړي په دې کې فتدارتم دکا تارا کار کړه غوي تا کړه او الله مخرجون رښتین کې را قاتل چې تاسو کوم پټاو پټ ځای کار ولې ونشي الله را کار کوي نو فقلنا من غوړي چې وای دا مړې باجا ابو باجي سید نفس کذالک دقشن الله شوند کې مړي ويوريكم دقشن کوي تاسو پر قدرتونه لعلكم در پار شاقل نکار والی د دوی مواقع شو لپاره د بعث بعد الموت اقرار به وکي ورسره کې سجره په کار دا چې داخله ملقاش نور مران شو ثم قصد الله يكلك شو ساجو من بعد ذلك ورسره بزيت خوراک خوبونو بدعت دی باندې کلکی جوړیږي په ذکر قرآن باندې دې بس الله سره کل مسكين باندې خرچه قبرستان لتل د مریض ته پوښو وغیرہ او دا خطرناک شی دی چې انسان د الله وران کی قرطبی مالک مدینه نه نقل کړی دی فهي کل هجر الله اذا شو بشان دتیږي ابن قیم فرمایي کې چې نشر د بل شک سخوي هغه ویلې وي او معنا د بل دی بلکې د غنم کلا کا ولی و ان من الهجرات یقینا باجی تی ګنا غری چې روان دي منه د غنه لنارو تیجوبا و ان من او باجی اغری شو به خرج به وجه غنه لګلګوبا و ان من یقینا باجی دین اغری شراون غړي من خشیت الله الله د یره د وجه د الله یره د نشي پیرین دي ارچی کی به خپل معرفت او د استعداد الله خود له و ما الله ندلنا خبر دا عمل نشي تاسو کوي ورسې کې ادب مومنان الله کته جو غړ شي کتاب اسما خبرو منه دا وو کی دا خبره غلطه راغو اسمان منه الله تاسو سو خپل دعوت کوي بکاته افدت ماونه تاسو ته مرنه داخله به تصدیق وکي تاسو امام راوي تاسو د وجه وقت غانا حال دا چې یو جماعت منهم د دینه يسمعون كلام الله ورضا الله كلام تورات انجیل زبور او قران ظاهر دا شمخ کتابونه دي ثم يحرفون به تعریف کې او په من بعد ما قالوا سيدنا شي خپې پویو وهم يعلمون دوی پویږي به په دې تحریف کړه کنه کړه دوه قول لري یو قول چې کړه لکه دا يحرفون دویم نه دې کړه فاتو بالتورات شیخ عبد السلام رحمه الله فرمای مانوي تحریف کړه دې لفظي کړه کما ورسېد کې وسبل صفته و اذا لقوا الذين شكل مخامخ شدي ایماندار سره قالوا سوء امنا و اذا خلا شكل الارش بعضهم باجدي باجنور نو قال به سوء ايتا اطلاع ورکوي دل رب ما پاس باندې فتح الله جل شان کړه علیکم بدا سبحان ليحاجوكم عاقبت بداشي دلیل بونی شي پتا سبحان عند ربكم شاز در پوړاندې قیامت کې عند رسول ربكم افلا تعقلون دمر داخل نکارنا علی منوالی ورسې کې الله سبحانه رد کوي اولا يعلمون ايدين پوي ان الله يقينا الله پوي ما پاس چې دې پټه یو اچ کار کوي ورسې کې واستقسم وبنو باز ايدين الله ان فردي لا يعلمون الكتاب نه پوي به کتاب مده زمي کړي دي الا امانه دي کې دوه قول دي خپل خواهش یا خواهش ته اهل کتابو بدل خبره وې سیستم متصل دی منقطع و انهم ان دي دوی مگر کوي ګمان اسی ګمان بشر روان دي نو درې کار وکړه درې سزاګانې وسواوري فويل ويل تبعيدا دا خبره غلطه راځي جهنم کې او کندره اغه ویل ویل کیږي ځکه مرفوع حدیث پیغمبر بده کې نشته ابو حیان لیکي خو جدا ځما معناګانی ویل تبعی او به تبان دي تبع بشي مشقته للذین اجل یكتبون الكتاب چې کتاب لیکي به دې په لاسونو باندې لاس په کتاب لیکل کیږي نو به دې هم ولې وجنا بل چا امر نه کړي ثم یقولون به وای چې هذا من عند الله ذا الله خو لیشترو شوالي به پای باندې ثمنن قلیلا به شي لګي پانی دي لګي ختمې دن کړي او فویلن تبید لهم دل ما سنا كتبت چې لګل کړي دي لاسونو وویلن تبید لهم دل ما یکسمون حسن چې کسب ګرځولې کسب کړي لري درې کړه ویل ځکه چې درې کارې کړي دي لیکل یو کړي كتبت پر ماجی ویلې ورڅه کې بل عقیده دوی له سورې موږ جانم کې به براوځو نه وقالو دوی لن تمسنا شرط هم تج نشم پورې وره الا مگر سورې شمار کړي شوی کلو معدودات ځکه عوام مولین دي قل ورته تاسو نه ولې الله سره ان الله کې معنا توحید یا اسماني وحي شریکل کړی دي نو فلن يخلف الله شرط الله مخالفت نه کوي خپل الله اوس ام تقولون بلکې وای په الله باندې اس شی علم نشتا فیصله بلا درست را من کسب سیئاتن چا شکارو کې بد او حاتو کړه بد باندې خطیئته د ګناه معنا کفر او شرک لاړو فاولئک اصحاب النار داخل دور ولهم فيها خالدون پای کې به شي اوس بشارت
والذین آمنوا اخرج ایمان راوړ او عمل الصالحات عمل کړی د قران او سنت برابر اولئک اصحاب الجنه داخل جنتین دي هم فيها خالدون پای کې همیشه خوندان د جنت ورسره توسط اوامر او منهیات و اذا اخذنا باتیم چې موږ اخذو بني اسرائیلنا په خلاص بس خبر بارکی لا تعبدون الله چې بندګي باندې کوي الا الله سوا الله نه وبالوالدین کوي به مور پلار سره نه کی مور پلار ولې ذکر کوي اول تربیه څنګه الله کړي دوه مور پلار دویم مور پلار د بچی په طریقې خوشاله یا کذا الله دریم مور پلار د بچی نه ایواز نه غواړي ها کذا الله او اهل علم فرمایي دې وجه حدیث کې راځي چې د مور پلار په رضا کې د الله رضا ده او پلار د جنت منځنۍ دروازه راستخوخه چې وسته شل کوي اخلي کذا کوي وذل قربا اخبروا انهم سره ایتمانانو مسکینانو سره وقولوا بويل الناس خلق لا اله الا الله اقيموا الصلاه امر بالمعروف ونهي عن المنکر واقيموا الصلاه فبندره مانځه کوي ورکوي زکات ثم توليتم بتاسو وګرځي مگر کم منکم ساسنا وانتم تاسو یې راس کوونکی یو په ظاهر او بل په سره کې ورسره کې بل الله ولما ورته خلک کورونه نو باسي دوی به ایس اسباب برابر کړو به بشر دوستي لپاره پیسې ورکوړي دا ولي ودا بشر دوستي چې موږ د قیدین اخلاص کو ناجیب نیمه اسلام باندې نیمه نه مانه و اذا اخذنا فاتیم چې موږ اخصو سازونه په خلاصو جنب ته وي دماغکم د خپلې مری ولا تخرجون نو باسي خپل هم جنس من دیارکم د کورونو خپل ځان خلاف سنت یا چې بلو باسي تبم سي ثم اقررتم بتاسو اقراركم وانتم تشهدون تاسو پویا بیسن چل دی ثم انتم بتاسو هؤلاء من يا هؤلاء تقتلون وجل انفسكم د خپل ځان نو تخرجون او باسي ګروپ منکم تاسو من دیارهم د کورونو تقتلون وجنه پدې چې حال چې کومه کوي یاریم د غوي سره بل اسم او دوام په ګناه سره کې شی باندې او که تاسو براله قیدین تفادو تاسو فدیه ورکولهم اغه د اغه نجات د پاره او هو حال دا چې حرام کړی شو په تاسو باندې سل قتل ولې ذکر نه کی سړی قتل شي مختم او د اخراج بار بار شه دانو شل درد ور کوي افتؤمنون تاسو ایمان لري په باجه کتاب باندې او تکفرون انکار کوي په بعد په باجه نورو نفما جزاء من يفعلون جزاء را چې دا کار کوي تاسو نه مگر شرم پښوندنه وي کی و يوم القيامه فرض قیامت به واپس کړي داخله کې لا اشد العذاب سخذاب لا وما الله ند الله بغافلنا خبر دا عمل نشم تاسو کوي ورسره کې نتیجه او تخفیف اولئک الذين داخل شدي واخص شندنه په مقابل الاخرته فلا يخفف نسبك من شدين عذاب ونبوك لشدي سره کومه رد شفاعت قهرمو دا ابو طالب خو سپک عذاب دی اول چې چاله مقرر دی ورسره کې نقلی دلیل ولقد اتينا يقينا ورکړو موږ الله موسی علیه کتاب او به مولګلو من بعد دا غن رسول رسولان واتينا موږ ورکړو عیسی زوی د مریم لر بینات کار دلایل و ايدنا مضبوط کړو په روح صفا روح القدس مراد الله په دې کې روح چولې دی یا جبريل مراد دی یا روح د عیسی مراد دی یا انجیل مراد دی د معجزات اسم اعظم شمړي پیژندې کول ظاهر دا جبريل دی ځکه انبیاء ولا غره د خدمت هغه کړی دی او تربیت مم کو اف کلما ارکل جاءکم شراش تاسو راتوي تاسو یو رسول بما پاس شو نه غني تاسو تکبرو کې په فريق یو جماعت چې تکذیب کوي او بل جماعت قتل کوي بل دوی بازار چت غنلو وقالو دوی ویل قلوبنا زمونه چې غلفن یو خدای علم نډک دی پردو کې دي دشم د شدا نه بل لعنهم الله بلکې بدوی لعنت کړي الله تعالی په سبب د کو پړتا دی فقلیلا ما یمنون کم ډیر کم داخله کې ایمان راوړي ورسېت کی د پیغمبر دراتګ نامه کتاب چې را دي شي دغه په قیادت کې جهاد وکړو خو چې کله راغی په ځای دی باندې جهاد وکي ای سبب طرف لاړه ولما جاءهم شکر راغی د کتاب د الله رخانه مصدقون تصدیقون کې دا کتابونه چې کوم د دوی سره او کانوا دا من قبل وړاندې چې طلب اطلاع به اخستا او الذين دا چې غیر مسلم دي یا اطلاع ورکولا استبتهونه کې سنشرونه معنا زوی پلا ځکه اول دوه لپاره قبیره واجه مرجحات موجود دي او د دریم کې به بمجه النبي او برسال النبي او باتيان النبي دا ټول احتمالات شته فلما فسر غل شراغه دویلا ما اغنبي عرفو چې په شندونو کفرو به انکار به وکړو فلعنت الله اذا الله لعنت دی بری غیر مسلم باندې ورشد کې الله اوس باندې رد کوي چې د زد ولې وکړو کینی او د حسد د وجنا به سماډر بد د خرج کړه الله پای باندې خپل ځانونه هغه دا چې کفر وکړي ما په سبانه چې الله نازل کړو بغیر د وجه سرکشي چې الله نازلې من فضل باز فضل الله مې شابه چې غوړ خپل بندگانو چې وای څنګه لړ بني اسماعیل الله نو په باو داخله غاته شو په غضب د پاسره بل انکار د عیسی نه کړو د موسی نه کړو د پیغمبر نامو کې او ولل کافرین غیر مسلمان لپاره عذاب د سپکون کې سپک خلق دي نو جزاء من جنس العمل الله ورسېت کې وسنور دوی چې دی ومن هغه څه منو چې کوم من سره دي نو قران او سنت نه منو نو الله پاګه کې تاسو کوم منل کړی دي ځکه انبیا مقتل کړو قتل د انبیا پرمش خپل تنو
دلیل به دې چې هغه نه منه حق زدام نه منه و اذا قيل لهم شکر دوی له ویل شي ایمان راړي بما پاس چې الله نازل کړي دي قالو دی وینو قالو دی سوې نؤمن من ایمان راړي بما پاس منزل علينا چې موږ نازل کړي شوی دي اوس مکسر خلوی کنه موږ د خپل موافقه منو و يكفرون دي انکار کوي بما پاس من وراو چې نه خو او هو الحق حال دا چې غیر وشتون کې او تصدیق کوون کې ودا چې دوی سره ثابتو حق نو قلت ورته فلما الزامي رد خټی د تورات منی نو په تورات کې د قتل د انبیاء خبره چرته ډېر خلک داو کې د یو مذهب راغلی څخه خلاف بل طرف رواني دوی عادت دی بری امت کې مراله قل ورته فلما تقتلون ولتا سو وجري د انبیاء الله انبیاء من قبل مخکې ان كنتم کتا سو شرط ایماندار ورشت کې بل زجر ولقد جاءكم يقينا راته کړه دا موسی بخاره دلایل باندې ثم تخصم الاجل بمولو دا سه بولو هي دا راته نور سوي ظلم کوون کې تیرې مو کې وسو شي په غیر محله ورشت کې دوی نافرمانی و اذا اخذنا فاتم چې مواخذ په ولو ساسو پورتم کې برانه تاسو نه تور او یې مونږه خذوا والے ما ساتیناکم چې مونږه درکو به قوت په کوشش باندې وسمو قبول کړي قالو دوی له سمینا مونږ واوریدل او عاصینا نه مانو سمنا په وخت پورته والے کې عاصینا چې کته کې یک شان مشان ای ظاهر او باطن و اوشبه معنا ده دې و اوشربو زکس کله ولې شی او په قلوبهم دې بلنو کې الله محبت دسخي به کوبره په سبب د کوبر دې نو قل ورته سما ډیر بد دې چې تاسو امر کې بده باندې ایمان ساسو ایمان کو دې امر نه کې تحکمان ان کو نم غدا سو ایماندار وای دوی ویلي وی هغه دنیا کې زمونږ دا خالص نو الله وراسه مباهله وکي قل ورته وین کان کچرته استاد پر کو روسنه جنت عند الله اذا الله سره خالصا نوازي من دون الناس نه نور خلق فتمنون ارمان د مرګو کې بعد روشن تاسو باندې ان کو نم غدا سو چرته رښتونه ارمان د مرګ وکي مرګ وګړي په غد روزنه مباهله ده کیندا معنا بني چې سړی مړی جنتی نه غل ارمان وغواړي موږ باندې الزامیت کې چې تاسو وغواړي مرګ هم نه راغلی ده نو دلته معنا چې کم دروغ جنې هرگز به دوی ارمانونه کې ابدا بالکل بما قدمت ایدی مساو دي چې مخې لګري دی لاسون او الله علیم الله په دې بظلم کوونکو دا ظالمان ورو شاید کوی ارمان څه کوي دوی بل مرز دی ولا تجدنهم تو مند کې احرس الناس دې حرسناک د خلقو علی حیات بجون ومن الذين دا چې شرک کړي دي زکات یو طبقه قیامت منی بل نه مانی یو د خوخ بغړی یو د ارمان چې عمر ورکړي شي الف سنه تنزر کالا دا زر کله دوا به څنګه اطال الله الله دې عمر وګت کا نو باز علماء په دې کې دوه قول لیکلي دي چې دا منع دي قول راځي چې هغه جایز دي و ما هو نبی دا چرته بچ کوونکی هغه من عذاب دا عذابنا انداز کو عمر ورکړي شي عمر او الله بصیر دې په عمل باندې داخله کې کوي لیدون کې متضمن دي معنا د علم لب ځکه بار اور دي چې نه بل ایسا دوی ویل موږ څه خبره څه کوي منو جبريل د دراسي جواب قولوا من كان عدو سوچ دشمن د جبريل ځکه دلته پیغمبر پر رسالت شبهات د جبريل بارکه د سليمان بارکه د هاروت بارکه د راینا بارکه د نسخه لجبريل هو کافر دلته عبارت ولګوا چې دشمن د جبريل کافر دی ایس پروان شرغه په دشمنی کې د اسلام کړي د غاړ نه لړې کړه موږ له zarar نه راکې فانه سیلت بیانې فانه یقینا غنا دلی دا قران صاحب له باندې باذن الله د الله په امر باندې مصدقاً تصدیق کوونکې د اصل شي نه وړاندې ټیک دی جبريل بخي خو لیکن مضمون کې بټا کاری نه وه دنه دې د بشرا وزیر د ایماندار الله ورشت کې وسه به تاکید دې حکم من کان عدوان سوچ دشمن د الله او د ملائکه او د رسولانو د جبريل او د میکال جبريل او میکال ول ذکر کې باس په دوی کې دا مقرب دي کنه عمده د الله سره دشمنی دا چې د بچی نه ول د ملائک د الله لوري نه غني رسولان مقابله نو فإن الله يقينا الله دشمن دی غیر مسلم او دې دشمن دی ورسه کې واسترغيبا ولقد انزلنا يقينا منازل کړي تعالی ایتونه کارا انکار نه کې به په دې باندې الا الفاسقون مگر به دین ورشت کې دی بل صفات او کلمہ ارکل احد شذ لو شکی ولو س نبذو غرزي واغل فريق یو ګروپ منهم ددینا بل اکثر بلکې اکثر د ایمان لري د پیغمبر صدق او دوی له زجر په انکار د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولما جاءهم شکر راغی دوی له رسول من عند الله اذا الله دخانا مصدقون تصدیق کوونکی او د دین چې کوم د دوی سره نبذو غرزو فريق یو ګروپ من الذين دعا چانه اوتل کتاب چې کتاب ورکړی شوی د الله کتاب ورا ظهور مرسل شاګانو کتاب الله کې دوه قول دي قول راځي د تورات ده کانهم دی وګرځو کوي چې سره کوي کینه د دینه ده چې عمل پینې کوو اگر که سفیان بن عیینه قرطبی نقل کړي دي دورې کوم کپړو کې ته وکړي وو ورسید کې بل جواب د شفیع ته چې شعر ناروا سليمان چې کړي جواب دا غره شعر مقابله کړي دا او تبو دوی تابعداري وکړه مالا چې تابع لسل شیطانانو علی عمل کې سليمان په حکومت د سليمان کې یې دغه په مقابله کې ټنګ ټکور او دا وما کفر او کفر نو کړي سليمان دی ویلي کفر
ځکه دلته کې دوی نسبت د کفر دل کړو مقصد پېد کې سره وته ستا پړای د حق پرس مقابله کېدل د دفاع به کوي ولکن الشیاطین لیکن شیطانانو کفر کړو هغه څنګه يعلمون الناس تعلیم ورکو د خلکو له سیر رشتہ اثر مشته او شاعران وجل پکار دي شاه عبد الجلیل کې هغه علم چې پیدا کومي ضرر زی دغه نه ځان ساته د شعر به دوله اقسام قرطبي او رازي لیکلي دي وما انزل دعاتك بما قال او تابعداري وکړه د اساس نازل شو په دوه ملائکه باندې بابل کار کې شهادت معروض دي فغيب تعلیم نور کو من احد ان شاء الله حتى يقول در دې شورته ویل انما نحن فتنه یقینا موږ د اسمک د بار راغلی او اسمک دي فلا تکفر انقسام کافر کوي چې تاسو موږ نزدا کوي الله یې مکوي نو دوی کې سیر اصل لري و حرام دي نو حرام چې څنګه اصل لري جواب دار چې تشریع تکوینی خبره ده غلانه رور سره په مړیږي فیتعلمون دوی څه کوم هم دې دوه نه ما چې يفرقون جداوال راوس به پای بن من وزوج ما بین سړیو خزه کې د شعر ډېر اقسام دي یو دا اثر البتر کې به لیکلي دوی بدا کول وما هم مستسلی نو دوی ضرر ورکون کې بده باندې چاله الا باذن الله مگر د الله په اذن باندې ويتعلمون او دوی چې تعلیم ورکوما او يتعلمون دوی څه کوه هغه چې ضرر به ورکول انفعون فین ورکول ولقد علموا یقینا دوی لفته ولا من اشتروا چا دا واخستو نبی دل په اخرت کې من خلق شرط عیسی خلق ولا به سړي بد ما څه خرج کړ پای باندې سالونه لو كانوا يعلمون ارمان کدي پوي دي دوی دا کار بیان کولو مسترغب ولو ان سيد څنګه ولو انه امنوا الله کده چې ایمان راوړي او تخوزان مشکل د کفر او شرک او شهرنا نو ثواب د الله رخوانه چې ورکی دي شي خیرون غرو لو کان علمون ارمان کدي په دې ورشت پوس بل ګور صحابه رب زرا عینا وی خیر دي خوش مونږ ویل سلام نه کړه جواب ده تاسو غلط مقصد اخلي کنه دو رعونت نه شپونکیا ګډبا قمقلا یا نگهبانه د شلفاز به ذکر وردن نکول ساعت صابر ک به مو د شلفاز ورته سره بګورم دی وجنه اغلب شي غد وکیش مرغان لري ځان ته ساده حضرت حضور وغيرها یا ایه الذين امنوا يا ایمان ولا تقولوا راعنا نه ته کړ دی لا ایه الذين امنوا راغله عبد الله بن مسعود شاه وختنه وکړه مال توشیه وکړه وی یا ایه الذين امنوا لغوګ دا ا دین ورسره چې کوم حکم ک عمل کیو عمل کی راولا او کومه نه ځان ته ساده ځکه اوچته توري وسيت نشته يا ايها الذين امنوا يا ايمان والو لا تقولوا راينا لفظ راينا مو يقولون انظرنا دوايا او اسمعوا قوري وللكافرين غير مسلم دفار عذاب دي الیم درناک یا قبول کئ ما يود الذين دا وجه څه بیان چې د اخرت تاسو سره پټه کړ دي ما يود الذين خوښ نه غنه اخرت کافرانه من اهل الكتاب ذلك کتاب مشرکین اندا خبر چې نازل کړي علیکم تاسو من خیرن شرط وای خیر قران کې پاتو مناګان راځي وای من ربكم شاو رب دخوانا جواب او الله خاص کې فقط الله ما چاله شو غړي پیغمبر او محمد صلی الله علیه وسلم یادي او الله خوند فضل العظیم لوی فضل قران لوی مسله بل دا څنګه شپارس مې بیت المقدس موضوع کې اوس په بل تر باندې ګرځو جواب موږ ټول د الله یو څنګه امر چې الله کې بسابه گئی ما ننسخ اې دې معنا دا نه دې مسخ نه دې منسوخ کړي نسخ معنا د لیکل زایل ولا محو کوله دا ټول کې راځي به قران کې منسوخ ایتونه شته او کې نشته شته یو قول لا چې نشته نو الته باندې څه معنا دا ولې قران نازل شو دونه کتابونو په وجود دویم قول لا چې شته شو ایتونه دي چې 50 دي چې 20 دي چې 20 دي خو شیخ عبد السلام رحمه الله نقل کړی د شاول الله نه ک منسوخ دي په یو اعتبار او منسوخ نه دي په بل اعتبار نو معنا دا شو اغه چې موږ منسوخ من آیت روایت افریدو نو نأتی به راوړي بخیر غره من هدا غنا مثل الله په ثواب کې علم تعلم ته نه پويږي یقینا الله پارش قدرت والا دی یو پکې نس کړه علم تعلم ته نه پويږي بل دلیل ان الله یقینا الله چې هغه پر حکومت د اسمانونو د اسمه کې خلق خلقنا عبیدا وما لكم نشتا من دون الله سوا الله نه چې دوه حکومت کې نو نس ما کولې شي ام تريدون تاسو اراده لرئ چې سوال کې د خپل رسول نه کما سویلا لکه څنګه چې سوال کړی شوی د موسی علیه السلام من قبل وړاندې سو حتی ان الله جهر وغيرها ومن يتبدل الكفر الله چې بدل کې واسو کفر مقابل ایمان فطری ورکه فقد ضل رسلكم راشدن غلار سواء السبيل اذا بد شبد موصول المستوي وزل کتاب صفات دین ځان ساتي او ود کثیر زیات خوخ غني زیات من الكتاب دی ونه سوارو ستاسو ارتداد مرتد والے یا ارمان تاسو مرتد شي من بعد ایمانکم تاسو ایمان نور شي کفار او حسدا دا حسد من عند انفسهم يدود نفسهم وجراوته مفلوی ده من عند انفسهم يدود قباحت پاره ویلې به حسد کړه ولي کې امام رازي هغه لپاره اوجه بیان کړی دي نیک عمل د شي بربادي لکه څنګه چې دا چاړل وختره منځوړي حسد دا معنی ارمان وکي چې الله د نعمت دل اول ور کړی دي غیبت به ځان له خبره ده او د بچ کېدو لپاره ډېر اسباب دور سره راشي
قباحت وجنبي من عند الفسيم من بعد ما تبين ورسل ان كمال شذ الى الحق نفعف عفك ويوصفه مقواړه حتى اتي الله تر دې پر چې الله راته وي بخبل امر چا ولایت منسوخ دی په جهاد خنا دلته کې دعوت دی ځکه غایې ذکر دا ان الله یقینا الله خاص بارش باندې قدیر قدرت والا کیسه عمل ترغیب واقیم الصلاه فبندره مانځه کوي ورکوي زکات او ما تقدموا اجدا سو مخکې کې خپل ځان دوباره من خیر اند شر برابر تجدو من دبه کې دغه ثواب الله سره ان الله یقینا الله تعالی په عمل تاسو کوي بشیر لدون کې ګور ل انفسکم د ځان غم بکای او من خیر اند شر برابر دی بل شي پاره بخي دی بل غلط عقیده چې جنت تبع غوي جاي يهودي او وقالوا دی بو لن يدخل الجنه هرگز به داخل نشي جنت لرا الا من كان يهودا مگر اسو جاي يهودي او نصراني وي قالو کې دا ټول شریک دي او د پاره تفصیل دي تلک امانیم دار دي خواهشات دي الله یا رسولګانی او قل ورته اتو برهانکم راوړي دلیل کوم صادقین کوي رښتونی زه دلیل راوړي برهان هغه دلیل ته ویل کی چې یقیني مقدماتونه جوړي بلا درست سره من اسمع چې څنګه خپل مخیازات لله الله لا وهو محسن خو بده شال چې سره محسن توحید عقیده والا دا دوه کار شي وکړه مخدم تسلیم کی او عقیده من توحید فلو اجر ذل اجر عند ربي ذل پوړاندې او ولا خوف النبي رب دې باندې رب کوي غام ورشد کبل خپل ما بینګه قباحتونه لاله دیو بل سره دشمنی نه وقالت اليهود يهود ویل ليست النصارى نصارى دي على شيء شر بحق دين وقالت النصارى نصارى ویل يهود نه على شيء بحق دين کله شنه پوي بيدي نو هم يتلون الكتاب حال چلول الكتاب كذلك دقشن وی دا چا شنه پوي دي وای راغوندي مشرکین نو فالله والله فیصلو کې دې پر ما بینګه په ورځ قیامت فيما فاز يكانوا فيه يختلفوا چې دې کې اختلاف کړي دي دې اختلاف کوم اندازې ورسې ولې جمعه نه منګي ومن اصلو دا کلمه بار بار راځي په اعتبار نه وي څوک دې اگر ظالم من دا اچانه چې منه کوي مساجد الله د الله د جمعهتون ټول جمعهتون مسجد حرام نه اسنه منه کوي ان یوشګر چې یاد کوي چې باندې کوم د الله قران توحید او وسع کوشش کوي په خراب یا په تخریب کې خرابوالی کې دوه قسمه ظاهری یا معنوي مشرک ملاره ولا بدعتي اولئک داخل ما كان لهم دول شيء يدخلوا داخل شي الا مگر په یره باندې یو خدا معنا بشارت دی انده بر څه وخرا ول الله مجاهد الله غلبه ورکی یا موږ له جهاد سره وکړه کنه او لهم شر دوی لپاره په دنیا په دنیا کې شرم او لهم دوی لپاره په آخرت کې عذاب عظیم لوی ورسېد کې وسوي که جمعه نه منګړې موږ نه پرې دی بل ځای کې وکا ولله قات الله به اختیار کې مشرق او مغرب دی کله مشارق د عرب ورځې کله مشرقین د وړي جمی فاینما کم خواج تاسو ګرځول شي فتم وجه الله مخده ان الله یقینا الله فراغ فضل ولا دی والیم گویا وجه الله دا متشابهات نه دي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله تقریبا د خلکو لا چیلنج څنګه ورکي یو مېش تاسو ما سره بل مناظره وکي زجر دی په بل عقیده ببد صفت باندې غدا چې لعنت الله بچي دي وقالو دی ویل چې اتخذ الله ولدن الله نه ولید بچي نازول ابن عتیره معنا کړی دا عیسی او عزیر سبحان الله پاک دا ول دلیل جناب شه الله نه صفات دغه د اولوہیت منافری بل دلیل بل لو بلکې دغه په اختیار کې حاضر شي بر اسمانو کې دولانه دي سمې کړي او کلون دا ټول لو اغلره قانتون دی عاجز بل بده او سماوات نه پیدا کون کې د اسمانو د سمې کړي دی وخت کې څوک وسنه وسم نشي اندم نشه و اذا قضى امرا چې فیصلو کې دی کار فین ما یقول یقینا ویله اغلره كن شاء فیکون اغه شي اسګه فکانو فاند زمانه الله رضی الله لك مخکی زجد له بل صفت الله له مسره خبري وکي یا نه خراوړه به طلب الايه وقال الذين يريد انسانان لا يعلمون شيئا فوي لولا ولم صلى الله خبرنا کې اول لازم لري نخا ذ خراغل دا مطلوبه كذلك دقشن قال الذين يريد خلق من قبل شدون وړاندې و مثل قول من ذو وینا دو ایدو وینا غوندي تشابهت متشابه دي وبل سره قلوبهم د دوی عقيدي او زنونه وصلی الله وینا کښته کړه یقینا موږ بیان کړل آیات دا نه کې قوم یو خلنا قوم شیخین لري شدب ان ارسلنا کې یقینا ته موږ لګلې بل حق بل اشتیا باندې بشیرن زیر ورکون کې دوستان لو ير ورکون کې دشمنان لا ولا تسل استاد ته پوښتنه کې دله بارد جهنم نه کې اصحاب الجحیم ورسه کې ادب چې د يهود سره خبره منه ولن ترزه هرگز به داخل راځي نشستان الله او يهود نو سوارا حتی در دې پورې تتبع اشتابه دریو کې د ملت يهودیت نصرانیت نو جواب د سوال کې دې شي يهودیت نصرانیت به حق دین نه قل هو انه ذل یقینا حق دین د الله اسلام دی اول ان کچرت الله ته تابع دری کړه هم دې خواهشاتو بعد الذي ورث دین اشتار راغله ویلم من مالک نبی تعالی د الله عذاب من ولین شرط دوسنه کومه کې چې به بچ اهتمام د علم بیان کې بل دا عالم شي وګناو کې عبد الله مبارک فرمای او اوی ګناهونه عوامو کې نه برابرېږي سره د علم نه کړه اوران دي نقلی دلیل الذين اسقاتهم الكتاب چې موږ ورکړې دوی کتاب به لوسل کې په حق تلاوت باندې حلال حلال بنه حرام حرام او د قشان
تجوید سره ولي عمل پیږي اولئک ذا خلق ایمان لري به په دبان دي و من يكفر چا چې انکار کوي د نه فاولئک ذا خلق هم دوی توانین دي مبتدا خبر معرفه بس حصر د خبر راغی تر مبتدا ورشه کې بل یا بنی اسرائیل اولاد یعقوب اذکر یاد کې نعمت زمان لته چې ما کړه پتا سو باندې ان یوز چې ما غوړ کړه الله العالمین پر مخلوق ټول یا فزیت جوجری او وتقوا یوما ویریګه دا عذاب دی ورسینا لا تجنب شد بکول نفس بل نفس هیڅ شي ولا يقولون بقبول کړي شي نه شرط جرمانه ولا تنفون فنفور کې له شفاعت سفارش نه بده سره وکړي شي کومه کا مجرم او غیر مجرم مرادو ورسه کې بلد دوی ویل شمنګ ابراهیم ان الله پیرا دغه چې اصلي ابراهیم رسول الله صلی الله علیه وسلم دی و اذ ابتلى باتم چې ازمیوږي به ابراهیم علیه السلام رب د کلمات بس کلمو امتحان دوه قسمه تکمینی او تشریح اختیاری او غیر اختیاری ډېری فائدې دي پنځله څوسر قاسمی ذکر کړی دی او نوري یعنی وش فائدې لتسویه العباد لرفع الدرجات زموږ د ګناہوں د وجنه یا دی وجنه چې الله مونږ د خپل تصرف کار کوي وغیرہ کم کلمې نو په دې کې متعدد اقوال علماء لیکلي دي چې دا او دا او دا او دا فاتمهن اداهن التامات افعال د حج مراد دي سر وخت برابر ولي وغيرها نو قال ویل چې انی جاهلک یقینا زدا ګرځون کې عمل الناس خلق لرا امام کل ما يقتدى به امامت په 5 درجه دي نبوت خلافت د جمعات امامت تدریس او د دعوت مشي خلافت چې راځي په توحید په عمل صالح په صبر په یقین ګناه به پرې دی په وخت د فرض جهاد کې به جهاد لبیک کوئی بدعت به پرې دی رسول الله په صبر روانېږي صحابه په صبر روانېږي تدریب مادي تدریب عملی دواړه تجدید په دنیا د کمال صفاتونو بزان کې راځم کوا او بل وحدت د کلمې او الهي کلمت الله لپاره وجنګيږي به امامت کړ چې راځي چې سړي کې ایمانی دویم عمل صالح دریم صبري څلورم یقین پنځم تقوا شپږم زهد وم تواضع اتم مجاهده نهم الله رسول دعوت نهم د الله د مخلوق حق ادا کول لسمه ایو لسم د ظلم النسان ساتل قال غویلی ومن ذریته ما په اولاد کې امامت قال ولا انا نور شجاعت له امامت زما ظالمان لا دلیل به دي چې انبیا معصوم دي بل ایمان د پاره اسکور بکار دي و اجعلنا باټیم شوګر بیت الله مثابه زیاده جمع کړو د خلکو دامن دنیوي خرابې دواړه خلک کې راځي مکه زیاده ثواب اولنې بنیادګر سوق دی بده کې لس اقوال علماء لیکلي ابراهيم عليه السلام به حدیث مشکات کې راځي چې د یعقوب عليه السلام د بیت المقدس جوړواله چې سليمان کړی دی یعقوب دغه مابین کې غزر کاله مسافره ابراهيم عليه السلام او حالانکه حدیث مشکات کې سلوي کاله چا ول اول د ملائکه جوړ کې سلوي کاله ورساغه یا اول د آدم عليه السلام جوړ کې سلوي کاله ورساغه جوړ کې یا اول د آدم عليه السلام جوړ کې سلوي کاله ورسي بچي هغه جوړ کې قول راجب ابن قیم لیکلي زاد المعاد کې چې دغه جوړون کې یعقوب عليه السلام د سلوي کاله ورساغه جوړ کې سليمان عليه السلام به تهدابګر دی تجدیدګر دی هغه او اتخذون سم مقام ابراهيم مقام ابراهيم نه زمانځو یا ټول جماعت یې خو معلوم دی عمر رضی الله عنه موافقات نه یو دام دی او موږ به سره کړو ابراهيم عليه السلام اسماعیل لاندې دی شکور کې پاک کې کور سما د بیت اضافه دی کې ځان له شرافت منه ترغیبا پاکي ظاهري مانوي دواړه تواب کون کلا ولا کې فین اعتکاف کون کلا څو چې رکوع کې او د قشان سجده ورسېت کې وځوا وایز قال ابراهيم فاطم چې ابراهيم عليه السلام یا رب سما وګرځو دا کار امن البلد بل ځکه راځي د بلدن یو ځکه جوړ بل ځکه نه جوړ یو ځکه په ځین کې خاکوانو البلد بل ځکه نوان بلدن قاسمی لیکي تفنن په عبارت دی او ورزق رزق ورکا هل در من ثمرات د میونه خو من هغه چاله چې ایمان لري راوړي د منهم د دین بالله فالله پرز سنای امن لوی نعمت د مخکې قالو له من کفر رزق ورکما چاله چې کو پرې کړي ځکه چې الته غیر مسلم رزق ورنکړي شدا په دنیا کې به معلوم شو فامته بیا ویرا کم قلیلا کم مزید ورکم کم او بیا را کم ال عذاب النار عذاب دور او بسل مشر دی بچ د ورته غده ورسه کې احتجاج دواړو وای ظرفو پاټیم چوچ ته ولي ابراهيم عليه السلام ته آداب د بیت الله اسماعیل یقول ادي دواړو ویل ربنا رب زمونږه دا حال معنا ده معنا نه شي فرض ورسه وسنه ورسه بده سجمه دعا را یا رب زمون قبول ک زمونږه دا انک یقینا ته شي قبل اونکه او اونکه او د قشان العلیم فوی مفسرین لکه چې ابراهيم عليه السلام هغه د دعا غواړي چې الله زموږ عمل قبول کړي زموږ په صورت حالي اخلاص موږ لپاره پکار دی ربنا یا رب زموږ وګر زموږ تابعدار لګا تعالی ومن ذریتنا زموږ اولاد کې امت یو جماعت مسلمتن تابع تعالی او کوم لره مناسکنا فعل د حج او قبول واره توبه او کوم باندې کې کمه زیته شوی انک یقینا ته توبه قولون کې بار بار او مهربان او چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بارک دعا درې زره کال ورسره به قبول شوی دا الشر المانی کې لیکنه منهم بشر دریم جلد 300 نمبر صفحه چې څو د پیغمبر بشریت نه مننده کافر دی او رد په يهودو
تاسو موږ ابراهیمینو ابراهیم علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا غوښتله ده ولې دا نه منئ ربنا یا رب زمون مقرر فيهم بر عرب کې رسول منهم دوینا یتلو ولې په دې باندې ایتونه سوي علمهم الكتاب والحکمه تعلیم بور کې دوی د قران او سنت ويذکهم دوی له تشکیه ور کوي بچي بتونه وته لړي کې خدا 300 ته خوینه دي شهید حضرت النعیم وي 200 ایجابي او 300 سلبي اول د نبوت کې د خودل ورته دروغ مو وای دا مکه وای دا کمال زده کوي انك يقينا تيسر اور حکمت والا وش احتمال درې مسلې ومن يرغب مخناړي د ملت ابراهيم عليه السلام نه الا من مگر اوسو چې برباد کې خپل ځان سپیا معنا هلکه یا قما کوي کې ولقد صفينا يقينا من ذا غره کړو په دنیا کې او دای په آخرت کې من صالحین نه کانو انت هني کمل بني من الفائزين الى من جماعه الصالحين بل ولتا غره کې اذ قال له شکر د رب د ویل چې اسم تسلیم شنو قال د ویل مستسلم شو لرب العالمین رب د مخلوقات له وسوي د اسلام د دین اهتمام وسید کړي بیا په ملت اسلامي ابراهيم عليه السلام بچول ولی یو خو نږدې دي بل مشان خلک دي بل چې څوک اعتراضونه کوي چې بچی دینه منو یعقوب ای زمون بچو ان الله اصطفى یقینا الله غره کړي تاسو لدین ممړ کې الا تاسو الا وانتم مسلمون مگر بده شال جو مسلمانان عبد الله بن عباس په حرم کې ناس ډالو سره راړي خپو چا ورته ولې دایته ورته ویلي سیدی لیکلی چې اسلام د ټول انبیو دین دی او ما په دې لیکل کول چې واځي د پیغمبر دین دی خو شریعت لرل ما رساله مل ډکړه بل کتا سوې چې مثال يهودیت باندې توشې کړی دا ام کوم د مېتا سو ادر وس با اس پاتیم چې یعقوب علیه السلام لاس باب د مرګ حضرت په خپل معنا ده یا قربا نږدې شو یعقوب لره مرګ ځنکدن حال اس قال شکل ویل د خپل بچو ما تعبدون د چا بندګي به کوئی زمانو شنو قالو دی ویل مونږ بندګي کو ساده اله سره بلراند اله چې ابراهيم عليه السلام اسماعیل او اسحاق د اله واحد یو او مونږ یو اغلر مسلمانان ګرځن نه دا بیتلاک شوی په کاکا باندې ګوره بابا باندې دا عربي ده نو د اطلاق باندې کیږي تلک امه دو زغه په عمل فخرونه کوي تلک امه د امت د خلک تیر شوی جماعت تیر شوی ده له دې لپاره ما چې کسب چې کړی دی ولکم صاحب زفار ما اغزرش کوم تاسو کړی دی ولا تسل نساس نه په پوښتنه کې دله ما بار دا څه چې کوم عمل کړی دی چا کړی دی یا عملون دوی کوم کار کړی دی ورسېت کو شه دوی غلط دعوت يهوديت نصرانيت لا وقالوا دي ويش يكون هودن دا شي يهود يا نصارى تحت دسم الاروالا بشي نقول تور دي بل نتبعوا عبارت دي من تابعداري کو دي ابراهيم عليه السلام د ملت قرطبي لیکلي ملت شرع الله رحمانه ورته راغلي دا حنيفا کلک دي بتوحید المقبل الا الله والمعرض ما سوى الله وما كان هنذ من المشركين شر المشركان تاسو برخداران جوړوي الله سره تعریض ده وسو چې وې دعوت کې تاسو هم کوي قولوا یا من موږ ایمان لرو بالله فالله باندې وما باز چې موږ نازل شوی لواچ نازل شوی ابراهيم عليه السلام نه اسماعیل عليه السلام اسحاق یعقوب او د خاندان له وما اوتیا چې ورغلی شوی موسی او عیسی له د نږدې بیا وبلی سېلو کې غټ وما اوتیا چې ورغلی شوی انبیاء علیهم السلام من ربهم دوی درب د خوانه لا نفرق من فرقوا ما بين دیو کس کې دوی نه ولدي خو ور دي کنه یو بل باندې نه فرق فی العقیده د بین اضافه جمع لکېږي احد په شراک د نفي کې واقع تعمیم راوړو یا جمع معنا ده او موږ الله له مسلمانان ګرځن نهاد وز صحابه وشان فإن آمنوا كذا خلق ایمان وروړي مسلم آمنتم لکه څنګه تاسو راوړل دي مسلم ایمانکم فقد اهتدوا سملار ولدي وان تولوا كما خواروا فانما هم يقينا دوی په بدبختي کې او فسيكفيكهم الله بس پر تعالی دوی نه الله اول څاڅ کې دوی د عثمان ابن کثیر په دیت باندې ورغه الله تعالی ورته زری موارم نو او هو السميع وغاوردن کې ول عليهم فویا رد په دی باندې چې ورځ ماشوم بشو ایسه په ژړ رنگ کې نه نسو بسواره نصرانین وس نصرانی شو محمودی او طبقه بکی ونا د الله پر ځان رنگ کوي اسبغه صبغه الله ومن احسن سو ډیر کې د الله نه برنګ باندې د الله رنگ شری ونحن موږ هغه عابدین بندگی کوونکو په رنگ دی حقیقت رنگ دی او قل ورته تاسو موږ سره وجد بازی کوي په الله د الله په توحید ګو هو ربنا حال چې موږ رب دی او تاسو رب دی ولنا عمل لازم خپل عمل او تاسو خپل عمل دی ونحن موږ شو له هغه مخلصون اخلاص کوونکو د مخلوق لحاظ باندې کو اخلاص به کله کیږي عمل به الله په فضل غني د عمل به کم غني د کې بزان خجل غني الله تعالی ډیر پکارو ورسې دی ولدا الله عزوجل فرمایي دا يهود ملي تاسو وي دي نو تاسو کو په الله کوي ام تقولون بلکې تاسو وي چې خنه ابراهيم عليه السلام اسماعیل او اسحاق او يعقوب او د خاندان اسباب كانوا هودن هغه يهود دي نصارا قل ورته انتم تاسو په ام الله وکلا الله په دې نو امولین خدا خبر ولې کار نه کړه و من ظلم سو دې غړ ظالم من دا چانه پټ کړي گواہی اند د ځان سره من الله د الله نه او الله نه د الله نه خبر دا عمل نشي کوم تاسو کوي ورسېت کو شوي د په عمل هم بچ شو کنه تلک امه نایو امت د قد خلت تیر شوي له دا غیر پاره ما کسب دا چې کوم کسب کړي ولکم ساز پاره ما چې تاسو کړي ولا تسلون ساز نو د پوښتنه کې د ما کان عملون د اغه سبب بارک کوم عمل شي کړي دی وي صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و علیه وسلم